قدرمن دوستانو نن په یوه ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه تبرکلوز یا نری رنځ دی. تبرکلوز دوستانو څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، علتونه یې چی دي، نښې نښانې چی دي، تشخیص یې څه ډول دی، کوم کسان د دغې ناروغۍ په ریسک فکټور کې واقع دي او د دغې ناروغۍ په وړاندې وقایوي تدابیر کوم دي چې موږ او تاسو ونیسو تر څو په دغې ناروغۍ باندې اخته نه شو. نو دوستانو په خپرونه کې راسره میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نور آقا زاهد میلمه دی چې درته ښه راغلاست او سړي مه شوئ. ډاکټر صاحب محترم ستړی مه شئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ دوستانو. زم په خپل وار د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون درنو همکارانو او دوستانو او ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب، تاسو ته په چارو کې بریا. ډاکټر صاحب لومړی به دواړه په دې باندې بحث وکړو، په دې به خبرې وکړو چې نری رنځ یا تبرکلوز څه ته ویل کېږي، تعریف یې څنګه کوي، یا به انشاءالله په نورو ابعادو باندې بحث او خبرې کوو. ګران ورور ډېر ښه سوال دی وکړ. د هر شي لپاره اول تعریف ضرور ده. نری رنځ، توبرکلوز یا سل چې په دې درې نومونو تقریبا یو نوم د خلک پیژني، دا یو ساري مزمن ناروغي ده، اکثرا سږی موفوي او د ټوخي او خراشکو سره متصفي. یعنې دغه لنډ تعریف یې داسې ده چې د خلکو د پوهاوي لپاره چې اکثرا د ټوخی او خراشکې سره متصفي او یو اوږده ناروغي ده چې اکثرا د دوه اونیو څخه زیات ټوخی دوام وکړي، نو موږ بیا په دې مشتبه کیږو چې دا به نری رنځ وي. غواړم چې په دې تړاو یوه بله پوښتنه د ډاکټر صاحب وکړم چې خلکو ته یو څه ډېر واضح شي. ځینې داسې ناروغۍ شته دي چې تر دوه اونیو ډېر مثال ته هم وټوخېږي او هم بلغم ولرې او تبرکلوز بیا نه وي. بلکل زیات ناروغي دي، د سینې ډېر امراض دي. تشخیص تفریقه ورته ورته وایي که نه؟ تشخیص تفریقي خو اوس ډېر زیات ضرورت تشخیص تفریقي ته په دې نشته چې مریض فقط موږ صحي مراکزو ته مراجعه وکړي، د خراشکې د معاینې څخه سل په سله پوهېدل کېږي چې دا نری رنځ دی یا نه دی. د اوسني تخنیکونو چې البته لله الحم په افغانستان کې لرو، د برنامې په جریان کې به تاسو ته تشریح کړم، یعنې دا تشخیص یې اوس ډېر داسې اسانه او مطمئنه او زر کېږي او دا ډېر ښه خبره ده چې تشخیص او تداوي په ټول افغانستان کې وړیا مجاني ډول دی. ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. ښه راب شو ډاکټر صاحب دې ته چې د نري رنځ اصلي لاملونه چی دي، ولې یو څوک په نري رنځ باندې اخته کېدلی شي؟ نری رنځ یا سل یو بکټریایي مزمن ناروغي ده چې اکثرا ما تاسو ته ویل سږي موفوي. د دې علت د مایکوبکټریوم توبرکلوسس چې یو مکروب ده، اصلا علت دا مکروب ده چې په ناروغ اشخاصو کې دا مکروب موجود وي او د ټوخي او پرنجۍ سره د باندې وځي، د تنفس له لارې روغ اشخاص موفوي. یعنې اصلي علت یې خپله مکروب ده چې دا مکروب نو ډېر پخوانه پیژندل شوی ده او په 1882 کال کې د یو عالم جرمني عالم چې رابرټ کوخ نومېده چې اوس دغه د نري رنځ مکروب ته د کوخ مکروب هم په همدې خاطر وایي. او 24 د مارچ آینده هفته کې ده، دا یو ورځ ده چې په دې ورځ کې ټول نړیواله ورځ ده، نړیواله ورځ ده چې انشاءالله تاسو ته به په دې محفل کې موږ سره ګډون حتما. ډاکټر صاحب محترم را به شو دې ته په دې به دواړه بحث وکړو چې مخکې تاسو یادونه وکړه په تعریف کې، خو مهمه دا ده چې لږ نورې خبرې هم دواړه پرې وکړو چې خپله د نري رنځ نښې نښانې اعراض علایم څه شی دي چې څوک پوه شي چې شاید دا کس په نري رنځ باندې اخته وي؟ اصلا نري رنځ موږ داسې چې کټګوري کوو یا تصنیفوو په دوه برخو عمومي شکل، چې یو د سږي نري رنځ ده یا د شش چې هغه نری رنځ چې مکروب په سږو کې واقع او یو د سږي نه د باندې د ټول وجود اعضا په دې مرض مبتلا کېدی شي. اما موږ زیات چې بحث کوو د سږي په نری رنځ، ولې چې واقعیت هم د 80 تر 80% ده په دې برخه کې یو ډېر ده او بل دا خطرناک په دې ده چې انتقال کوي، سرایت کوي. نور انواع شدید وجود هغه سرایت دومره زیات نه ده. ډاکټر صاحبان بیا کله کله موږ سره تخنیکي بحث کوي، هغه ډېر ضرور نه وي، ولې چې انتقال یې ډېر کم ده، که د جلدي ده، که د رحم ده او که د هډوکو ده، هغه موږ ډېر ورپسې نه ګرځو. دغه برخه چې موږ حتی تر 15 پورې کتابونه وایي چې دغه
نری رنځ چې سږو کې واقع وي چې اکثرا د ټوخیو پرنجیو یا د جګ خبرو سره داسې مستقیم تماس د هوا له لارې دروغو کسانو ته انتقالیږي. هر نری رنځ مریض په کال کې کولی شي چې 15 کسه نور په دې مرض مبتلا کړي. یعنې یو منتن کېدل ده چې ډېر کسان منتن کېږي، یعنې مکروب اخلي. یو هغه چې کسان چې مریضېږي تر 15 کسانو پورې کولی شي. نو دا بیا یو غټه فاجعه ده. اعراض علائم اعراض علائم اکثرا مریضان په دې نری رنځ کوم د سږي البته اعراض علائم او اکثرا ټوخی ده چې ټوخی سره خراش کله ټوخی دوامداره شي، یعنې 2 څخه زیات. مخکې ما تاسو ته وویل چې نور امراض هم دي، خو اوس تشخیص ډېر ساده ده. ډېر مجهز ماشینونه موږ لرو د افغانستان په ټولو ساحو کې. د هغه کې به تاسو سره وغږي او د ټوخی سره بلغم یا خراش کوي، کله کله د خراشکو سره وینه هم وي. او په عمومي شکل چون دا مرض مزمن مرض ده یا مزمن ناروغي ده، نو اکثرا مریضان دا وزن له لاسه ورکوي. اشتیا یې نه وي، اشتیا چې له منځه لاړ شي وزن له منځه ځي. او دا مریضان یو ډېر بل برجسته لامل یې دا ده چې په هر موسم د کال کې ولو که هوا یخه وي د شپې یو وخت اتاق کې څملي خولې کوي. دا نو دا مریضان چې دغه اکثرا زموږ ساده ژبه دا ده چې عوامو ته دا خبره کوو هر څوک چې د 2 څخه زیات ټوخی له خراشکو یا بلغم سره ولري باید نږدې روغتیایي مرکز ته او د شپې خولې هم شي، او د شپې خولې شي، تبه کوي، د سینې دردي، دا خو نور ضمني اعراض دي. اما موږ دا یو خبره چا کوي چې ټوخی لري، ټوخی 2 څخه زیات شي او ټوخی سره خراش کړي، نو دا باید ځان نږدې روغتیایي مرکز ته چې کور ته کوم نږدې روغتیایي مرکز ده. ولې چې موږ د افغانستان په ټولو برخو کې لله الحمد که اوس یې وایم یا تاسو سوال انشاءالله زه پوښتنه کوم په بشپړه بحث کوو خبرې کوو. یوه مسله دا ده، یوه بله مسله دا ده ډاکټر صاحب ځینې وخت د ریزش زکام هم دغسې پېښېږي چې څوک ټوخی هم وکړي، بلغم ولري او غږ ستونی هم خراب کړي، یعنې غږ په صحیح سیستم نه وځي. دا اعراض و علائم خو بیا د هغه سره نه وي د نري رنځ د نري رنځ ډېر اعراض علائم د سینې د ټولو امراض او اعراض علائم سره خلط، یعنې تقریبا نږدې دي. هر مرض چې ټوخی لري ټوخی زیاتېږي، حتی که عادي ریزش یا سینه او بغل یا نور امراض د سینې په سلهاو امراض دي. نو موږ په دې خاطر ډېر چې خلک مشتبه نه شي، نو دا خبره ورته کوو چې ټوخی د 2 څخه زیات شو ډېر ساده ده. اوس هغه پخواني وخت نشته چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، فقط د یو خراشکې معاینې سره ساده تشخیصیږي. د تشخیص باندې بحث کوو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب نري رنځ که څه هم د یو وژونکې ناروغي وه پخوا او ډېر کسان د ناروغۍ وژل، اوس له نیکه مرغه طبابت پرمختګ کړی دی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هر ځای کې هغه درمل یې هم وړیا دي او معاینه یې وړیا ده. پوښتنه داسې وکړم ډاکټر صاحب محترم چې هغه کسان چې په دغه مشکل باندې اخته کېږي په نري رنځ، تاسو په تاریخچه د مریض نه ډېره مهمه اخلئ که نه لابراتواري معایناتو باندې ډېره اتکا کوئ؟ دواړه خواوې. موږ ټول هغه مریضان چې تاریخچه د ټوخی ولري، موږ چې راشي ډاکټر صاحبان ټول اوس په دې برخه کې لله الحمد ښه معلومات لري په ټول صحي مراکزو کې. نو مریض نه پوښتنه کوي که چیرې په هماغه اول مرحله کې ویل ټوخی لرم، ټوخی سره خراشکې لرم، عاجل یې لیږي لابراتوار ته. لابراتوار به دغه خراشکې معاینه کوي، نتیجه ورته ورکوي. اوس هغه کوم ماشینونه چې جنکسپرت په نامه یادېږي په افغانستان کې لله الحمد هغه چې په ټول نړۍ کې د افغانستان کې شته، په ظرف د 2 ساعتو کې تشخیص قطعي ورته ورکوي. ډېره مننه. وقایه باندې بیل بحث کوو. اوس به راشو خپله تاسو د مرکزونو ته. موږ فکر کوو په افغانستان کې د تبرکلوز یو ځانګړی روغتون هم لرو. بلکل. ښه، که راته وایئ چې ستاسو ځانګړی روغتون چیرته دی، څومره فعالیتونه کوي په دې کې؟ مثال هر ورځ څومره مریضان هلته تاسو راځي؟ مخکې هم د لابراتوار یا دغه ماشینونو نومونه واخلئ، د عصري ماشینونه تاسو لاسرسی ورته لرئ نه لرئ؟ که په دې اړه لږ معلومات راکړئ. اصلا خو اوس دغه سیستم د صحي افغانستان چې د بي پی ایچ اس پی ایچ اس په نامه ډاکټر صاحبان یادوي، یعنې ټول کلینیکونه چې افغانستان کې کوم ځای کې چې موږ مایکروسکوپ لرو، د توبرکلوز خدمات یا د نری رنځ خدمات هلته لرو. یعنې په سراسر د افغانستان کې موږ لله الحمد 815 مرکزونه داسې لرو چې هم تشخیص کوي هم تداوي او دواړه وړیا. او نور بیا واړه کلینیکونه چې دي که چیرې کوم یو کې مثلا مایکروسکوپي فعالیتونه نه وي چې هغه موږ د بي سي په نامه یادوو،
هغه بیا خپل مریضان چې کوم یو راشي هلته بیا موږ قطۍ تیار داسې معقم قطۍ ورته ورکړی هغه د اخراج کې اخلي لیږي بر مرکز ته جواب دغه نه هم راځي او په ضمن کې د ټول افغانستان په سطحه د افغان جاپان شفاخانه په نامه چې دارالمان کې موقعیت لري مجهز شفاخانه هغه د هغه مریضانو لپاره ده د عادي مریضان ټول سره اوس په یو سیستم کې مدغم ده فقط هغه مریضان چې ډېر وضعیت خراب وي هغه ته بیا بستر شي بیا نو چې بستر شي هغه ته موږ توبرکلوز مقاوم مریضان وایي چې هغه بیل برخه ده او تقریبا که وایم خطرناک ده یعنی په دادی دوا باندې نه تداوي کیږي هغه بیا هلته یو څه وخت لپاره بستره و چې هغه مرحلې د انتقال د مرض سرایت د مرض قطع شي بیا دوا ورته ورکوو چې هغه بیل او پروګرام ده لله الحمد هغه هم اوس په افغانستان کې شته او افغان جاپان شفاخانه دارالمان ساناتوریوم سره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو د مرکزونو یادونه وکړه په کابل ښار کې پرته له دې نه چې تاسو روغتون لرئ ځانګړی د تبرکلوز په شخصي روغتونونو کې په دولتي روغتونونو کې نور کې کوم داسې یعنې په کابل ښار په هر شخصي او دولتي روغتون کې نري رنځ تداوي و تشخیص کېدلی شي بالکل په دولتي شفاخانو کې عام ډول او خصوصي بل یو بل بخش لرو موږ د خصوصي او دولتي سیستم ترمنځ یو ګډ همکاري ده حتی د شخصي معاینه خانو پورې موږ ډاکټر صاحبانو ته ټریننګونه یا په اصطلاح دغه تدریس شوي دي چې دوی په څه ترتیب د نري رنځ مریضانو سره دوی عمل وکړي که چیرې دغه ډاکټر صاحبان مریض پیدا کوي حتی شخصي شفاخانو کې ډېر د کابل اکثر شفاخانې چې شخصي دي هغوی موږ سره د توبرکلوز دوا او د ریاجنټ یا مواد د لابراتوار موږ ورته ورکوو وړیا دوی هم د نري رنځ مریضان دا موږ سره پروتوکول کړی د وزارت سطحه تر چتر لاندې دوی هغه مریضانو ته مفته تداوي کوي یعنې په ټول افغانستان کې لله الحمد د کابل په شمول دا فعالیت ښه روان ډاکټر صاحب محترم تاسو ته دوا درمل دغه لابراتوار وسایل دا څوک درکوي څوک یې مرسته کوي درسره تر دې دمه پورې موږ البته چون تاسو پوهېږئ چې نری رنځ یو نړیوال پرابلم ده یوازې د افغانستان هم مشکل نه ده د سطحه د وزارت تر چتر لاندې ځینې نړیوال همکارونه چې نړیوال روغتیایي سازمان د ګلوبل فنډ په نامه هغوی موږ ته دا دوا او دا مواد تر دې ځای راوړي چې په همدې خاطر موږ خلکو ته زموږ خلک د اګاهي تاسو نه مننه کوم په دې خاطر د اګاهي سطحه لوړه شي خلک پوه شي بعضې ځایونو کې چې ډاکټر صاحبان مثلا د خار دوا لیکي هغه اکثرا پاکستاني دوایي چې ډېر کم کیفیته د همدغې ته زه راتلم ډاکټر صاحب چې د تاسو دوا ما دا پوښتنه په دې وکړله چې د چا د خوا نه راځي چې د کیفیت په اړه هېوادوال ته ډاډ ورکوي که نه هغه نړیوال یو سیستم د جي ډي اف په نامه یادېږي یعنې دوای هغه دوا ده چې د نړۍ کې په کارېږي لکه چې په امریکا په کارېږي په لندن کې همغه دوا استعمالیږي په افغانستان کې همغه دوا ده و تر دې دمه پورې البته جاپان دولت موږ سره دا مرسته کول د دوا د جاپان لخوا او ریاجنټ د ګلوبل فنډ لخوا یعنې تقریبا موږ کافي مواد په ټولو کلینیکونو کې یو سان لرو او ډېر ظلیم کوشش کړی چې بازار کې دا دوا څوک استعمال نه کړي ولې دا زموږ دوا د کیفیت له نظره تقریبا آخري کیفیت چې په نړۍ کې استعمالیږي او بازار کې بیا بې کیفیته دواګانې شاید کاپي وي د هغې ډاکټر صاحب راوشي دې ته چې داسې هم کله پېښ شوي دي تاسو ته کوم شکایت شوی دی که نه چې یو شخصي روغتون کې یا په ځینې نورو معاینه خانو کې د تبرکلوز د ناروغۍ د تشخیص یا درمل لپاره پیسې اخیستل شوي که څوک یې اخلي مثال د قانون له لحاظه دا څومره تاسو ورته جرم حسابولی شي موږ خو اکثر ډاکټر صاحبانو ته په همدې خاطر اګاهي ورکړی چې دوی کولی شي حتی شخصي شفاخانې کې کلینیکونه وي چې موږ هم په همغه شخصي کلینیک هم لرو که نه د شخصي معاینه خانې نو هلته که مریض راشي زموږ توقع دوی نه دا دي اکثریت ډاکټر صاحبان اوس په دې پوه شوي دي په ټول افغانستان کې و د سطحه سره د سطحه د ریاستونو سره او وزارت سره دا پروتوکول لري چې نری رنځ مریضان که کوم یو دا نو بیا مطلقا یو جنایي موضوع ده چې باید دا کار ونه کړي ولې موږ کافي دوا لرو حتی د کال په آخره کې هغه دواګان چې تاریخ تېرېږي موږ په اصطلاح سوځوو نو ضرورت څه شی ده چې یو مسکین هېوادوال ته چې ډېر زیات مصرف پرې راځي خصوصا دا دویم توبرکلوز ما چې درته ویل چې افغانستان کې اوس فعالیت دوام لري د مقاوم توبرکلوز هغه په د عادي دوام نه جوړېږي او په دې لنډه موده هم نه جوړېږي او دغه تشخیص او تداوي مصرف یې ډېر زیات راځي ډاکټر صاحب د تبرکلوز یو ناروغ څومره موده باید درمل وخوري اکثرا د عادي توبرکلوز چې تر ننه پورې افغانستان کې رایج تداوي ده
وروسته د تشخیص څخه دوی 6 میاشتې تداوي کېږي 2 میاشتې موږ یو مرحله لرو چې هغه اشتدادي په نامه یادېږي دوا ورته ورکوو البته ټول مریضان تر 6 میاشتو پورې لله الحمد هغه خاص نتیجه موږ ته اخیستی چې نړۍ نورو هیوادونو په نظر افغانستان کې هغه د تداوي موفقیت چې موږ وایو یعنې د تداوي اخره کې موږ مریض معاینه کوو هغه د 94.7% پورې تداوي ښه نتیجه ورکوي 1.5 چې دا ډېر کم فیصد 100% پاتې کېږي هغه بیا موږ بل مرحلې ته که مقاومي بیا بل معاینات ورته کېږي له سره تداوي شروع کړي هغه بیا بل موضوع ډاکټر صاحب مهم مسله هم دغه ده چې د هرې ناروغۍ په تړاو باندې موږ عامه پوهاوی باید ولرو د تبرکلوز په تړاو باندې عامه پوهاوی څومره اړینه مهم دی لکه د موږ نننۍ خپرونه د دې ته ورته مثال تاسو د ځینو بیلبورډونو له لارې یا په مسجدونو له لارې یا د ښوونځیو له لارې په دې تړاو باندې مو هڅې ترسره کړي دي که نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي ډېر زیات د نری رنځ ملي پروګرام چې د وزارت سطحمې یو خاص پروګرام دی مونږ په دې هکله اول دغه پروګرام چې تاسو سره ناست ټولو تلویزیونونو ته مونږ ورسره مصاحبې په مختلفو وختونو کې یعنې داسې نه وایو چې د شپې د ورځې چې مونږ ته دعوت شوی هلته تللي یو مونږ داسې حالاتو کې بیلبورډونه په ټول افغانستان کې نصب کړي دي چې دغه اګاهي سطحه جګ کړو همدارنګه مونږ دغه متعلمینو ته چې ښوونځیو ته ځو ډېر په لنډو الفاظو زموږ پروګرام ورته د اګاهي خپرونه لري حتی دغه ملا صاحبانو ته موږ یو پروګرام درلوده په ټول افغانستان کې چې دوی ته ماګاهي ورکوي دوی بیا د منابرو له لارې چون دا یو عمومي موضوع ده او ډېر خبره دا ده چې اکثرا دا په غریبو خلکو ډېري نو موږ تقاضا کړی موږ سره حاج اوقاف په دې هکله زیات همکاري کړی وزارت معرف همکاري کړی اطلاعات کلتور ملي رادیو تلویزیون نور تلویزیونونه د مختلفو لارو نه بیلبورډونه لرو بروشرونه لرو اخبار ورته نشرو دغه شان له لارې اګاهي ډېر جګ ډېر په زړه پورې یوه مسله ډاکټر صاحب زه مې یو څه ناروغ یم نه پوهېږم د موسمي ناروغي ده دغه ډاکټر صاحب په تبرکلوز ناروغۍ ته اوس وژونکې ناروغي په افغانستان کې ویلی شو او پخوا خو به نري رنځ کې زښته ډېر کسان تلف کېدل اوس که یو څوک په تبرکلوز باندې اخته شي د دې امکان شته دی چې بېرته خپل عادي ژوند بیا وکړي نری رنځ اوس په یو حساب موږ ورته آر یا ننګ یا سټیګما وایو چې دا باید لرې شي جامې نه نری رنځ یو عادي مرض ده لکه اوس زه ټوخېږم ته ټوخېږې موسمي دغسې خو صرف تر اوسه هم پورې په دې خاطر چې په نړۍ کې اوس هم وژونکی ساري ناروغۍ ده خصوصا د ایچ آی وي ایډز پیدا شوی دی دې سره چې یو ځای شي بیا د مرګ مړینې سطح ډېر لوړوي په افغانستان کې اوس هم د وژونکو ناروغو په جمله کې راځي د عامې وزارت په هغه ټاپ پرایورټیانو کې شته یعنې د دې په ضد مبارزه ښه په جګه سطح روان دی یعنې اوس هم موږ ورته وژونکی ناروغي په دې وایو چې که چیرې یو سړی تداوي نه شي او معلومداره چې نتیجه یې مرګ ده یوه بله ډاکټر صاحب یوه ډېره مهمه مسله د ناروغۍ د لیږد ده د انتقال ده که یو څوک په نري رنځ باندې اخته کېږي د اسلامي او ملي وجبې له امله څومره دی باید کوښښ وکړي چې هغه کوم وقایوي تدابیر دي چې هغه باید ترسره کړي تر څو نور کسان په دغې ناروغۍ اخته نه کړي ډېر ښه سوال ده موږ په دې خاطر همدې دا پروګرام چې زه ورته غږېږو په همدې خاطر ده چې موږ وایو چې څوک ټوخی کوي زر نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي اولین د وقایې برخه یې همدغه ده چې زر مریض کشف شي او تداوي لاندې ونیول شي تداوي مریض چې دوا لاندې راغله تقریبا په 2 هفتو کې نور بیا مرض سرایت قطع کېږي مریض نه جوړېږي اما سرایت قطع کېږي نو په دې خاطر موږ ډېر کوشش کوو چې مریضانو ته د همغه اوله ورځ د پیدایښت نه چې بي سی جي واکسین دی دا هم د وقایې یو جز ده بیا دغه مریضان چې موږ پیدا کوو او تر تداوي لاندې نیسو دا بل جز ده او مریضانو ته بیا په هر کلینیک چې د افغانستان پر کلینیک کې ځي ډاکټر صاحبان ورته یو مشوره ورکوي چې ته فقط د اول 2 هفتو کې که ټوخی کوې یا پرنجی کوې نو تاسو د یو دسمال یا ټوکر یا هغه کوم ماسک له مخې باید تاسو خپل خوله پوزه بنده کړئ که دغه حالت سړی لږ مراعات کړي که نه دا شخصي افضل صاحب تا مخکې یو خبره وکړه په ضمن کې ګورئ تاسو اسلام دین ته چې حتی د که چیرې یو سړی په مانځه کې حرکات تقریبا
قطع ده نه باید حرکات نشي هغه خصوصا کثیر حرکات مګم دا اجازه په اسلام کې شته که څوک ټوخی کوي نو خولې ته باید خولې پوز ته د مانځه په سر هم لاس ونیسي چې دا ګوره د وقایع یو جز ده باید اکثریت مریضان کوشش وکړي چې په اول مرحلو کې نور دا د شرم د ننګ او د ډار خبره نه ده یو توبرکلوزي یا نری رنځ مریض یا سل مریض کولی شي چې عادي خپل ژوند ته دوام ورکړي وروسته له 2 اونیو د تداوي څخه د سرایت خبره خلاص ده کولی شي کور کې خپل ماشومانو سره ډوډۍ وخوري کیني پاسیږي فقط دغه 2 هفتو کې کوشش کوو چې دا مریض ته قناعت ورکړو چې دی بر شی لږ ځان بیل وساتي چې نورو ته انتقال ونکړي. ډاکټر صاحب که بحث هم راټول کړو نور کوم وقایوي تدابیر ونیسو چې تر څو په نري رنځ باخته نه شي. یوه بله مهمه مسله د واکسینو ده. تر اوسه په نړیواله کچه باندې داسې واکسین نه دي پیدا شوي چې هغه که څوک وکړي او بیا په نري رنځ هېڅ وخت اخته نه شي. نه تر ننه پورې خو داسې هماغه بي سي جي واکسین ده چې په وړکتوب کې ماشوم هغه بیا یو ښه هغه هم مریضان په توبرکلوز اخته کیدی شي د واکسین نه بعد خو هغه ډېر خطرناک حالات چې د سږي موږ ورته جاورسي توبرکلوز یا میلیري توبرکلوز هغه مخه نیسي او نور دا د دماغ توبرکلوز چې د وژونکی ده دغه نه مخنیوی کوي یعنی واکسین ډېر رول لري. دوم خبره دا ده چې باید زر تر زر څوک ټوخی کوي دا سخت کار نه ده نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي هلته معاینه کوي ورته وایي چې یا نری رنځې یا نه که و تداوي کوي مفته او که نه بیا بل دواګان ډېر امراض دي ټوخی. ډېره مننه کوم قدرمن ډاکټر صاحب چې نن زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. په آخره کې یو پیغام هم ستاسو اورو هیوادوالو ته مهرباني که څه ویل لرئ د ملي تلویزیون له پیغام دوستانو ته دا ده ټولو دوستانو ته هر څوک چې په د 2 اونیو څخه زیات ټوخی ولري باید نږدې روغتیایي مرکز ته د نري رنځ د تشخیص او وړیا درملنې لپاره مراجعه وکړي. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب نور آقا زاهد د داخله ناروغیو متخصص چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په فشار کې بریا تاسو نه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.